محبت هم دی الله رب العزت لپاره وکړو او بغض هم دی الله رب العزت لپاره وکړو نو بیا به موږ تاسو کامیاب حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا جلیل القدر صحابي ده ډیر شجاع او ډیر بهادر صحابي ده هغه یو ورځ یو کافر هغه سملولې نو دی هغه په غاړه باندې خپل تورې دا کافر لاندې پروت دا یو دم دغه کافر لاړې په حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه په مخ باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پاسې خپل تورې بیرته واپس نزان سره واخیستل هغه کافر ورته وایي اے عمر اتا د شجاعت او د بهادری خصوم لګي دتا خو په دې کې هم نوم لګيږي چې یو کافر په غاړه باندې یو کافر په مړی باندې چې تا تر یو ځل مخامخ سره هغه کافر نه بیا سره خلاص کوي هغه کافر ته ژوندی نه پرېږدي ځکه ولې ژوندی پرېږدو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي وایي مخکې چې ته ما سملولی وې او حلالولی وې او د تا نه مې سر قلم کولو هلته خالص دا کار ما دی الله رب العزت در رضا په خاطر باندې ځکه ما جهاد دی الله رب العزت په خاطر باندې شروع کړی دی الله رب العزت په خاطر باندې مې دا غذا کوله دی الله دی رضا لپاره مې دا غذا کوله خو کله چې تا ما په مخ باندې لاړې توکړلې هغه دی الله رضا دی ما په زړه کې کمزورې شوه هغه خپل شخصي بغض هغه خپل شخصي خصومت هغه په هغې باندې غالب شو همدې خاطر مې پرېږدي چې چېرته د الله رب العزت رضا د ما نه پوت همدې خاطر مې پرېښودلې چې د ما هغه غضب در باندې غالب شو